آیا انګلیسي مشکله ده؟ نه دوستانو، بلکې ډیره اسانه هم ده. د هرې ژبې مشکل په ابتدا کې وي. دوستانو، د انګلیسي د زده کړې لپاره تر ټولو نه مخکې تاسو باید سبجیکټ، آبجیکټ او ورب وپیژنئ. اول سبجیکټ دوه حالته لري دوستانو. اول یو کار ترسره کوونکی ده، د یو عمل ترسره کوونکی ده. دوهم یو څیز یا هم یو څوک ده چې موږ یې په اړه خبرې کوو. مثلا زیا reads a book. زیا یو کتاب لولي. دوستانو، دلته د لوستلو عمل څوک ترسره کوي؟ زیا یې ترسره کوي که نه؟ نو دلته زیا سبجیکټ شو. دوهم زیا is my friend. زیا زما ملګری ده. دوستانو، که دلته پام وکړئ، په دې جمله کې کوم عمل نه ده ترسره شوی، خو مګم ما د زیا په هکله خبرې وکړې چې زیا زما ملګری ده. نو زیا دلته سبجیکټ شو. دوم ورب یا هم فعل، یو عمل، یو کار یا هم یو فعالیت ته وایي. مثلا زیا reads a book. زیا یو کتاب لولي. دوستانو، دلته پام وکړئ، په دې جمله کې کوم کار ترسره شوی ده؟ د لوستلو کار که نه؟ نو دلته reads یو فعل ده. دریم آبجیکټ یا هم مفعول. آبجیکټ یا هم مفعول په انګلیسي کې هغه څوک ده یا هم هغه څیز ده چې یو کار سرته پرې رسېږي یا هم یو کار پې اجرا کیږي. مثلا زیا reads a book. زیا یو کتاب لولي. که دلته پام وکړئ دوستانو، دغه د لوستلو عملیه په څه باندې ترسره کیږي؟ په کتاب باندې ترسره کیږي که نه؟ ځکه چې زیا کتاب لولي. نو دلته آبجیکټ کتاب ده یا هم بوک ده. اوس دوستانو، که غواړئ چې انګلیسي ګرامر په اساسي شکل سره زده کړئ، نو تاسو کولی شئ زموږ صفحې ته مراجعه وکړئ. هلته په مختلف شکل سره مختلف د ګرامري موضوعات تشریح شوي دي. او که غواړئ چې په آینده کې زموږ ویډیوګانې ترلاسه کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ، په کومنټ کې یو څه حتما موږ لپاره ولیکئ. ستاسو یو لایک زموږ د حمایت لپاره کافي ده.